اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګران زده کوونکو، د نن ورځې د درس موضوع ده د منکسرې کرښې ګراف. څه ډول کولی شو د منکسرې کرښې ګراف رسم کړو؟ تاسو په ټیټو ټولګیو کې لوستي دي چې منکسره کرښه څه ډول کرښه وي. هغه کرښه چې ماته وي، یعنې مات شوی شکل ولري، نو هغې ته موږ منکسره کرښه وایو. نو دلته ګورو چې د منکسرې کرښې ګراف څخه مقصد څه شی دی. که چیرې ډټا یا راټول شوي معلومات د ټکو په واسطه په نښه شي، بیا دغه ټکي د قطع خطونو په واسطه سره وتړو، دغه ګراف ته د منکسرې کرښې ګراف وایي. د دې لپاره چې موږ د منکسرې کرښې ګراف په صحیح ډول وپېژنو، دلته یو مثال شته. مثال دغسې دی چې یو ډاکټر پرلهپسې د 3 ورځو لپاره د یو مریض د بدن تودوخه ګوري، چک کوي، چې د هغې معلومات یې په جدول کې دغسې ځای په ځای کړي دي. په لومړۍ ورځ سهار 8 سانتي ګریډ تودوخه لرله، په غرمه کې 7 سانتي ګریډ، په شپه کې 9 سانتي ګریډ. په دوهمه ورځ سهار 7 سانتي ګریډ، غرمه 7 سانتي ګریډ، د شپې 4 سانتي ګریډ. په دریمه ورځ سهار 4 سانتي ګریډ، غرمه 9 سانتي ګریډ او د شپې 8 سانتي ګریډ تودوخه یې لرله. اوس موږ غواړو چې د مریض د 3 پرلهپسې ورځو د تودوخې کچه چې په ورځ کې 3 وارې کتل شوې ده د منکسرې کرښې په ډول وښیو. دې لپاره د ګراف ته متوجه شئ. اول دلته موږ موضوع په یاد کې باید وساتو. په 3 مسلسلو ورځو کې د ناروغ تودوخې اندازه، تر څو موږ ته معلومه شي چې د منکسرې ګراف یعنې د منکسرې کرښې ګراف د څه شي په مورد دی. اوس دلته موږ ته د ایکس محور مهال یعنې وخت راښایي، د وای محور موږ ته د حرارت درجه راښایي. دلته موږ مثال په لومړۍ ورځ کې سهار د تودوخې درجه چې وه هغه 8 سانتي ګریډ، نو دلته یو ټکی ږدو. بیا د غرمې د تودوخې درجه چې وه هغه 7 سانتي ګریډ، نو دلته ټکی ږدو. په ترتیب سره دغه تور ډوله ټکي ما کېښودل. دې نه وروسته مو د قطع خطونو په واسطه، یعنې د ټوټه خطونو په واسطه مو دغه ټول ټکي سره وصل کړل تر دې ځایه. نو دغه کوم ګراف چې لیدل کېږي دې ته د منکسرې کرښې ګراف ویل کېږي. ښه ګران زده کوونکو، هیله ده چې د منکسرې کرښې ګراف مو زده شوی وي. تر بیا مو الله مل شه.